رسول خدا د بعد رسوم وګورم چې چوک دي کې څه هغه یو داسې جامع پهلو لري چې هغه ته یو جامع دغه معلوم دی پهلو مالک دی هغه د خلکو په سوالاتو باندې جوابات ورکولی شي داسې چوک دی. مونږ که وګورو خو د اهل سنت وي څه نه جناب ابوبکر دی هغه نوره جامع پهلو لري چې خلک هغه ته سوال کوي او هغه د خلکو ته جوابونه ورکوي. دا بعض اهل سنتو همدا نظریه دی او ظاهره خبره ده چې هغه کس څنګه یو جامع پهلو لري همغه افضل هم دی هم افضلیت هم لري. صحیح. خود اهل سنتو کې هم اجماعي مسله نه دی. دا ډېره ظلم خبره دی چې دو کله رسېد وي چې د اهل سنتو اجماع دی چې جناب ابوبکر سره هغه افضل دی، نه بلکې اجماعي مسله نه صحابه کې نه بعد الصحابه نه تابعینو کې نه تبع تابعینو کې نه اوس حتی یو صدیم د نشته چې هغه کې دو اجماع وي. خامخا مخالفین کسان شته چې دوه خبرې نقد کړی دی هغه په نقد باندې. تاسو هم حال کې چونکه د مونږ کسان سوشل میډیا سره ډېر منسلک دي په اردو زبان کې وا مناظره شوې دي خود اهل سنت په منځ کې د افضلیت امیر المؤمنین باندې څو ډېر هم نن سبا خو ډېر هم په سوشل میډیا باندې هغه نشر کېږي او بیا چونکه جوابونه نه هغه باندې بیا توهین کیس وته هغه بیان شو. لہذا دا خبره چې سره اجماع وي دا خبره بالکل غلطه دی. تو سره اجماع نشته دی. واجب سره په الفصل في الملل والاهواء والنحل چې کوم د ابن حزم اندلسی کتاب دی مشهور کتاب دی د ابن حزم حتی کې خود اهل سنت یې څه غواړي چې فقه باندې ځان پوهې کې فلانی کتابونه هغه کې یو الفصل نام دی. صحیح. دا کتاب هم ته یا آل تدیب ځان باندې په فقه باندې بیا پوهېږي. الفصل في الملل والاهواء والنحل دی څلورم جلد کې کوم وګورو باقاعده هغه یو باب قائم کړ دی الکلام في وجوه الفضل والمفاضله بين الصحابه. یعنی صحابه و منځ کې فضل و مفاضله چوک افضل دی چوک افضل نه دی دا یو باب قائم کړ دی. بام ابتدا کوم نه کوي ابتدا اختلف المسلمون یعنی اصلا مسأله اهل سنت سره چی دی اختلاف مورد اختلاف. اختلف المسلمون في من هو افضل الناس بعد الانبیاء علیهم السلام. دی کې اختلاف ته چې انبیاء د بعد افضل چوک دي. صحیح. سوال خب اختلاف ته چوک ته څه چوک ته څه اهل سنت کا داوی ته اجماعي دي مسره نه خبره غلطه دی. زویل شم اول ورید نن پورې شیاو اجماعي دغه څه دی عقیده څه دی چې امیر المؤمنین افضل الناس بعد رسول خدا بعد رسول خدا بالکل دا مو اجماعي دی او د دې رد هم چوک نشي بیانولی. یعنی راوړي مو داسې یو ذمہ دار عالم دین ته تاریخ کې تیر شي غویلی چې نه دا خبره صحیح نه دی دا نشته دی مو ټول اجماعي دی اول نه اوسه پورې د دې نه اختلاف دی. خو بیا فذهب بعض اهل سنت ګوره دا الفاظ مې کوم سوچ وکم بعض اهل سنت بعض معتزله صحیح وبعض المرجئه بعض مرجئه وجميع الشيعه او ټول شیعه هغه ته بغاده عقیده ته هغه دا دی چې الى ان افضل الامه بعد رسول الله علي بن ابي طالب. بس جميع الشيعه د اهل سنت یو عالم په زبان سره غزل زبیانه هغه وی ته جميع الشيعه بالکل بعض معتزله بعض مرجئه بالکل اور بعض اهل سنت هغه عقیده ته افضل الامه بعد رسول خدا چوک ته هغه علي بن ابي طالب.